درنو لیدونکو السلام علیکم. برېښنا شرکت د برېښنا پرې کېدو مخنیوي لپاره د خپلو پوروړو چارواکو جایدادونه خرڅوي. د افغانستان برېښنا شرکت په نظر کې لري چې د بهرنیو هیوادونو د پورونو ادا کولو لپاره د خپلو پوروړو چارواکو او سیاسیونو جایدادونه خرڅ کړي. د یاد وزارت سرپرست سفی الله احمدزي ویلي چې برېښنا شرکت 2.8 میلیونه ډالره د صادروونکو هیوادونو لخوا پوروړی دی او په خبره ډیر زر به په افغانستان کې له پوروړو قرضونه ټول کړي. ښاغلي احمدزي زیاته کړي د برېښنا صادروونکو هیوادونو سره د بیلونو په تړاو خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی دی چې حاضره به برېښنا نه قطع کوي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې د افغانستان برېښنا شرکت قرضونه 90 میلیونه ډالرو ته لوړ شوي دي او که پر وخت پیسې ورنه کړی شي ښایي دغه هیوادونه پر افغانستان خپله برېښنا قطع کړي. بل پلو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د مایکروسافټ کمپنۍ له مشر بیل ګیټس څخه غوښتي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. پاکستان چې اوس هم نړۍ نه څه د پاسه 122 میلیارډ ډالره پوروړی دی د افغانستان لپاره په دې وروستیو کې نړیوالې لابي پیل کړي دي. د چارو شنونکي وایي اسلامي امارت باید له دغه ګاونډي هیواد سره چې د ترهګرۍ په پالنه کې لویه مخینه لري ډیره محتاطانه سیاست ولوبوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.